کم نیک اعمال منګ او تاسو له پدې کې کول پکار دي. نیک اعمال خو ډیر زیات دي، خو باید چې منګ او تاسو پدې کې هر نیک عمل وکړو. څه چې نیک عمل ویل کېږي باید چې منګ او تاسو راولېږو هغه په خپل عمل کې راولو او په دې 10 ورځو کې وکړو. بس ځکه هر عمل په دې 10 ورځو کې الله رب العالمین ته ډیر محبوب دی. یو د هغه اعمالونه چې منګ او تاسو له داغه اهتمام کول پکار دي هغه دا دی چې باید منګ او تاسو په دې 10 ورځو کې روزي ونیسو. روزه نیول په دې 10 ورځو کې ډیر زیات اهمیت لري. لکه حدیث کې راغلی دی د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نه نقل دی چې هغه فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم 9 من ذی الحجه. د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه د سیوا چې دا 9 ورځې با نبی صلی الله علیه وسلم روزي نیولې. و یوم عاشورا او د نبی له سلام طریقه دا و چې نبی له سلام به د عاشوري په ورځ باندې روزه نیوله. او په حدیث کې د سم راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم به د هر میاشتې نه 3 روزي نیولې. نو یو عمل چې زما او ستا نبی په دې کې کړی دی هغه دا دی چې د الله نبی په دې کې دا 9 ورځې روزي نیولې دي. نو کې انسان له الله رب العالمین وسه او توفیق ورکړي دی او هغه په دې کې دا 9 ورځې روزي نیولې شي دا خو ډیره بهتره خبره ده. که یو انسان دا وایي چې زه په دې کې 10 ورځې یا 9 ورځې روزي نشم نیولې نو کم از کم په دې 9 ورځو کې یو ورځ دا چې هغې ته د عرفې ورځ ویل کېږي کم از کم چې د دې د ورځې روزې اهتمام خو پکې وکړي. ځکه په حدیث د مسلم کې راغلی دی د ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ روایت دی دا وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سئل عن صوم یوم عرفه. وی د نبی صلی الله علیه وسلم نا د عرفې د ورځې د روزې په باره کې تپوس وشو چې د الله رسوله د دې اجر څومره دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل یکفر السنه الماضیه والباقیه. د عرفې د ورځې د روزې فضیلت دومره زیات دی چې په دې باندې الله رب العالمین انسان ته د یو کال تیر شوي او د یو کال را روان ګناهونه معاف کوي. آسان عمل دی، یو روزه ده خو فضیلت یې څومره زیات دی د 2 کالو ګناهونه په الله رب العالمین ما او تا معاف کوي. د دې د وجې نه که د چا په ژوند کې دا د عرفې ورځ راله باید چې دا ورځ د لاس نه ورنه کي او دا ورځ په خوراکونو سکاکونو کې تیره نه کي، دا ورځ په لهو لعب کې تیره نه کي، بلکې باید چې د دې ورځې روزه ونیسي. رب العالمین ما او تعالی یو مقرره کړې ده چې زما او ستا په ژوند کې الله رب العالمین داسې ورځې مقرر کړې دي چې هغې ته الله رب العالمین فضیلت ورکړی دی. دا د الله رب العالمین خوښه ده چې الله وغواړي نو ځینې ورځو له الله داسې فضیلت ورکوي. دویم عمل چې موږ او تاسې له په دې 10 ورځو کې د هغې اهتمام کول پکار دي هغه تکبیرات ویل دي. باید چې موږ او تاسې راولګېږو او په دې 10 ورځو کې موږ او تاسې ډېر زیات تکبیرات ویو. ځکه په حدیث کې راغلی دي اگر چې علماو په دې باندې سندن کلام کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی دي فاکثروا فیهن من التهلیل والتکبیر والتحمید. په دې 10 ورځو کې د الله نبی فرمایي تاسو لا اله الا الله ډېر ویوئ، تاسو په دې کې الله اکبر ډېر ویوئ او تاسو په دې کې الحمدلله ډېر ویوئ. او امام بخاری اثر د عبد الله ابن عمر او د ابو هريره رضی الله تعالی عنهما هغه ذکر کړی دی. د عبد الله ابن عمر او د ابو هريره رضی الله تعالی عنهما طریقه د سیوا چې یخرجان الى السوق فی ایام العشر. دا دوانه صحابه چې کله به د 10 ورځې رالی نو دوی به په دې ورځو کې بازار ته وتل او بازار کې به څه کول یکبرانی د دوانو به تکبیرات ویل
او په یکبر الناس بتکبیرهما د دې دواړو په تکبیر باندې به نور خلقم تکبیرات ویل. د دې د وجه نه اکثر خلک د دین خبر نه دي چې ګنې په دې لسو ورځو کې تکبیرات ویل دام یو نیک عمل دی او دا کول غواړي. باید چې موږ او تاسو کله د لسو ورځې په موږ او تاسو شروع شولې په کور کې هم تکبیرات ویوا، په کوڅه کې هم تکبیرات ویوا، په بازار کې هم تکبیرات ویوا، په جمعات کې هم تکبیرات ویوا. ځکه دا د صحابه کرامو طریقه او نبی له سلام دې ته ترغیب ورکړی دی چې په دې کې باید تکبیرات ویل شي. عرب د دین نه څه خبر خلک دي، هغه چې کله د الله ورځې په هغې باندې راشي نو هغې په دې باندې عمل کوي، په خپلو ګاړو باندې سپیکرې غټې غټې تړلي او په زور باندې په هغې کې دا تکبیرات چالو وي. بس د دې د وجې نه موږ او تاسې باید چې دا سنت را ژوندي کړو، ځکه په دې اوس وخت کې دا سنن مهجوره ګرځېدلي دي. اکثر خلک د دې نه خبر نه دي چې ګنې په دې کې تکبیرات ویل دا سنت دي. نو په دې کې باید چې موږ او تاسې تکبیرات ویو او د دې زیات اهتمام وکړو. بیا د سړو دپاره مستحبه داسې ده چې سړي په دې کې تکبیرات په زور ووایي، په دې تکبیراتو باندې جهر وکړي. ولې عبدالله ابن عمر، ابو هریره رضی الله تعالی عنهما د دې طریقه داسې وه چې په زوره به تکبیرات ویل. او د زنانو دپاره تکبیرات ویل پکار دي، خو هغې به په آرام سوی. نو زنانم باید د دې تکبیراتو اهتمام وکړي او دغه رنګې نارینم د دې تکبیراتو اهتمام وکړي. بل عمل چې موږ او تاسې لا په دې لسو ورځو کې د هغې اهتمام کول پکار دي، هغه د قرآن کریم تلاوت دی. باید چې موږ او تاسې راولګېږو د قرآن کریم تلاوت په دې کې وکړو، ځکه دا د قرآن کریم تلاوت کول دام نیک عمل دی. د نور ورځو تلاوت او د دې ورځو تلاوت دا برابر نه دي. نو که ما ورته راولګېږو په دې لسو ورځو کې ما ورته تلاوت وکړو، دا ډېر مهم عمل دی. په حدیث کې راغلی دی د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما روایت دی، دا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنه. کوم انسان چې د الله د کتاب نه یو حرف ولوستو نو دې انسان ته په دې باندې یو نیکي میلاوي. او بیا د الله نبی فرمایي والحسنه بعشر امثالها، او د یو نیکی ثواب الله رب العالمین په لس چند باندې ورکوي. او بیا د الله نبی فرمایي لا اقول الف لام میم حرف، زه دا نه وایم چې الف لام میم ګنې یو حرف دی، لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکې الف ځان له حرف دی، لام ځان له حرف دی، میم ځان له حرف دی. که انسان صرف الف لام میم وویلو نو صرف د دې په ویلو باندې دی انسان 10 نیکۍ حاصلې کړي. نو چې انسان راولګي هغه یو رکوع تلاوت وکړي یا نیمه سپاره تلاوت وکړي یا یوه سپاره تلاوت وکړي یا یو سړی پکې ټول قرآن په دې 10 ورځو کې سر ته ورسوي، دا انسان به څومره نیکۍ حاصلې کړي. د دې د وجې نه باید چې موږ او تاسې د قرآن کریم د تلاوت نه په دې کې غافل نشو. لږ تلاوت وکړه خو کم از کم د تلاوت اهتمام پکې وکړه. بل نیک عمل چې په دې 10 ورځو کې کیږي هغه حج او عمره کول دي. حج کول دا خو د اسلام د مهمو ارکانو نه یو رکن دی. په حدیث د عبدالله ابن عمر کې راغلی رسول الله فرمایلی دي چې د اسلام بنا او د اسلام آبادی دا په 5 خبرو شوې ده. یو د هغه 5 خبرو نه هغه حج کول دي. د کوم انسان چې وس کیږي په هغه باندې حج کول په ټول عمر کې یو ځل کول دا فرض دي. او د حج کولو فضیلت دا د حدیث نه معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. یو انسان چې حج وکړو او دا حج ته الله قبول کو نو د دې بدله د الله سره د جنت نه ما سیوا بل بدله نشته. بس یو انسان له الله توفیق ورکړی دی، وس الله رب العالمین ورکړی دی او دې لاړ او حج وکړو په دې ورځو کې، نو په دې خبره ځان پوهه کا دومره فضیلت دته حاصل شو چې الله رب العالمین بر دې د وجه نه دې جنت ته ورسوي. او یو حدیث کې داسې هم راغلی دی چې انسان په دې ورځو کې د الله رب العالمین لپاره حج وکړي او هلته فلم یرفث ولم یفسق، د ګناه خبرې ونه کړي
د خواهشاتو د شهواتو خبرې پکې ونه کی او د حج نه را واپس شي نو د به کور ته داسې را واپس کیږي لکه څرنګه چې د مور نه په کومه ورځ باندې پیدا شي او د به دقه شان د ګناه نه پای کی. کله چې انسان معصومی او پیدا شي نو په دغه ټیم کې د انسان معصومی یو ګناه هم نه کړي نو چې انسان حج وکي او د حج نه را واپس شي د ګناه نه داسې پاکيږي لکه معصوم چې څنګه پیدا شي او د ګناه نه پاکي. بس د دې د وجه نه سکاله خو به د ډیرو خلکو نه مختلي خو آینده کا الله چې بچا باندې حج فرض دی باید چې دا فریضه ادا کړي. ځکه په حدیثو کې داسې راغلي دي چې انسان وس کېږي او د حج ونه کی نو یاد ساته د کو يهودي مړ کېږي او کو د نصراني مړ کېږي الله رب العالمین د دې انسان به څه پروا نه کوي. ځکه چې حج کول دا د اسلام د مهمو ارکانو نه دي. یو انسان چې ځان ته مسلمان وي نو دی به حج کوي. بل عمل چې موږ او تاسو لا په دې ورځو کې داغه اهتمام کول پکار دي هغه د جمع د مانزه اهتمام کول پکار دي. زمونږ او تاسو د جمعتون خو دغه حال دی چې د جمعې په ورځ موږ او تاسو منزل نه راځو نو نور عام منځون له موږ چرته راځو خو موږ به بیانو کو څوک په عمل کوي ودی کې کنه کوي نه دی کوي وما علينا الا البلاغ. زمون کار صرف تبلیغ دی زمون کار صرف بیان کول دی نور په زور باندې زمون دا وس نه کیږي چې پچا باندې او عملو کو چې خامخا دا وک او که زمون وس کېدلې او الله دا وس را کړی وي نو په خلکو بم په زور هم دا کولې والله دا وس نه دی را کړی والله دا وس را کړی وي یو کس بم زمون نه په کور کې چرته مول نه وې کړی. ځکه حدیث کې راغلی نبی له سلام فرمایي زما زړه غواړي د زړه قسم دا دی چې ځوانانو ته حکم وکم ځوانانو ته هغه لرګي را جمع کی او به د ځان سره تکړه تکړه ځوانان نبی له سلام فرمایي ملګری کم او په هغه سړو پسې ورشم چې په کور کې مونږ کوي او په کور کې ژوندې وسه زما. د دې نه معلومیږي دا چې په کور کې د سړو د پارمون نشتا په کور کې به خزي مونږونه کوي خو نن ډیر سړی هغه د خزو په نقش قدم باندې روان دي. جمعات کې به اذان وشي د بیم جمیل نه راځي او د الله نبی وایي زما زړه دا غواړي چې زه په کور کې ژوندې وسه زما خو ولې نه سي زما سي زما ځکه نو چې په کور کې هغه زنانه دي او ماشومان دي د دې د وجې نه کورونه پې نه سي زما. یو حدیث کې راغلی یو لون سړی رالی د نبی له سلام خواره د الله نبی ته ویل د الله رسوله په سترګو باندې ډونی موڅوک مې د جمعات ته دراوستلو نشته مال اجازه راکړه چې زه په کور کې مونږ کوم. نبی صلی الله علیه وسلم ول اجازه ورکړه چې دغه صحابي لګه خوالاړي نبی صلی الله علیه وسلم واپس را طلب کو ول دی خواراش ولته اذان اوري ول او زه اذان اورم نبی له سلام ول فاجب به د اذان اجابت وکا جمعه ته منزل راځه. نبی له سلام هغه صحابي له اجازت نه دی ورکړی چې پستر ګړوندې څوک جمعه ته دراوستلو نشتا نبی له سلام وي به جمعه ته منزل راځي او چې داخه په صحت باندې برابرۍ لاس او خپې برابر دي دماغ کار کوي سترګې کار کوي غوګونه کار کوي او د فیسبوک او نیټ او موبایل ته ناست جمعه ته نه راځي د دې انسان بد څه حالي. امام احمد رحمه الله د جمع په باره کې قول کړی وي چې انسان د جمع سره موز نه کوي نو د ګناي کبیره وکړه اگر که مونږ په کور کې کیږي خو د په ګناي کبیره کې واقع دي او اهل الظواهر وایي چې د مانزه د پاره د جمع مونږ کول د مونږ د پاره دا شرط دی لکه څنګه چې بغیر د اودس نه مونږ نه کیږي د قشان بغیر د جمع نه مونږ نه کیږي. نو کو چرته ردیقه اهل ظواهر دا قول صحیح شي دا خلکو به څه حالي چې په کورونو کې مونږ نه کړي باید چې موږ او تاسو راځو جمعه ته د جمع اهتمام کو هر نیک عمل د ذکر اذکار د دې پکې اهتمام وکړو او دې کې یو بل عمل هم دی چې هغه ته قرباني ویل کېږي دا هغه به ان شاء الله احکام او فضایل پاینده خطبه کې بیان کو ژوند باقی وو. الله رب العالمین دې اول مال او بیا تاسو له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې موږ او تاسو له په دې له ورځو کې د هر نیک عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.